د هدف لار غلطه نکړي ای اتل زلمیا ای د مورچل زلمیا د شهید ستر زلمکیه مجاهده لیکوال مهاجر فرارودی د هدف لار غلطه نکړي ای اتل زلمیا عمر به ایله 20 کاله ته رسېدلی وي فکر به کوي چې دا د 20 کالو راغلي یرغلګر یوازې د مات کړي دي ټول خلک به ورته بېزړه او د جهاد منکرین ښکاري نه به د عالم قدر کوي نه به د سپین روبي احترام کوي ولسي وګړي به ورته ټول مجرم ښکاري که کوم څوک ورته د حکمت مصلحت او د ولس سره د ښېګڼې خبره کوي داسې به ورته ښکاري لکه د دښمن داسې به انګیري چې دا تیر 20 کلونه هم دومره هوسایي وه لکه نن هوکې دی لا ماشوم و چې دلته په خورا ستونزمنو حالاتو کې خلکو په خالي لاس د یرغلګرو په خلاف مبارزه شروع کړې وه نه یې د شپې لیزر او دوربین پیژندل نه یې امفور او جیسي لرل نه یې د اشکا او زکویک ښکاره کولی سول نه یې امریکایي غټ او وړوکی ثقیل پیژندل او نه یې د لوکسل او پیلډر پستې چوکۍ لمس کړې وې هوکې هغه خورا سختې شیبې وې دومره بې اعتمادي خپره وه چې خپل د څنګ ملګري به دې نسو خبرولی د پلار او ورونو په غلا به د مجاهدینو سره عملیاتو ته تلل وو چا به له ډاره په کوټه کې شپه نه درکوله هېڅ د امن ځای نه و د یرغلګرو شوبلې به دره په دره کوڅه په کوڅه په خورا مغرورانه ډول ګرځېدلې د ډبډبنو بلیک هاک چورلکو او F-14 بم غورځوونکو به ټوله ورځ غرهار و خلکو به مجاهدین لیوني بلل له امریکا سره یې جګړه خپل سر د کاڼي سره د جنګولو په معنا تعبیرول خو بیا هم څو خدای پرسته زاړه او ځوانان یوازې پر الله جل جلاله په توکل محض راولاړ سول په ډیر مخفي مرموز او غلچکي شکل یې مبارزه شروع کړه نو ای 20 کلنه ځوانه تا هغه مهال ایله پل اخیستی و ته لا د کافر او مسلمان په توپیر نه پوهېدې ای زلمیه ما ته غوږ شه دا دومره ستونزمن حالات و چې ډیر پیاوړي خلک یې د دښمن زولۍ ته ورټېل وهل زلمیه بیا داسې کیسه وسوه چې دې ملت کې ځینو ایماندارو د دې مجاهدینو نصرت او ملګرتیا وکړه ډوډۍ او شپه یې ورکړه پوره کورنۍ د دې مجاهدینو د حمایت او ساتنې په جرم بمبار او تر خارو لاندې سوې دا بوري کونډې او بېوزله یتیمان هېر نه کړي د وړاندې نه یو په څېر له پاک مرام نشي تېر زلموټې لطفا د غرور له نیلي راکښته سه لږ یې ساړه خوره په خپل ګریوان کې د څو شیبو لپاره سر ځوړند کړه پام هغه بزګر چې ته یې په کوڅه کې د لوکسل تر دوړو لاندې کوې ستا په اوسني منصب کې د ده خورا لویه ونډه پرته ده دا د ده د ډوډۍ او میلمستون برکت و چې ته اوس آزاد په دې کوڅو کې تاویږې زلمیه خبره واوره هغه عالم چې ته یې په دې ګرموي چې جهاد یې نه دی کړی او په ټیټه ورته ګورې دا د ده د ملاتړ برکت و چې خلکو ستا مبارزې ته جهاد او ستا ملګري ته شهید وویل او ستا مقابل طرف ته یې غلام اجر د کفارو مزدور او واجب القتل وبلل لږ راویښ شه دا مخامخ سپین ږیری هغه کس دی چې زما او ستا ملګری به شهید او د دښمن لاس ته ولوید او یا به مو انډیوال اسیر سو ده به یې د خلاصون لپاره منډې ترنډې شروع کړي ای هسې نه چې داسې فکر وکړي چې دا دومره نیوکې را باندې کړي ته مې هم غلیم یې داسې نه ده ورورکیه دا ټولې خبرې په دې درته کوم چې زما او ستا مسیر یو دی دښمن مو یو دی هدف مو یو دی او ستا په ناکامیو مې زړه بدیږي زړګیه جهاد خورا سپېڅلې فریضه ده چې اجر یې دومره زیات دی نو بېلارېتوب هم پکې هلاکت دی دا د ورورۍ توصیه مې واوره ولاړ شه کوم عالم او ملا ته ګونډه ووهه چې د جهاد په غرض او هدف دې پوه کړي په دې دې پوه کړي چې په جهاد کې د غنیمت سره څومره احتیاط پکار دی دا درته په زړه کې چې د ولسي وګړو سره څه ډول تعامل وسي په دې به دې هم پوه کړي چې هغه ځوانان چې ستا تر قومندې لاندې دي څومره ستر امانت دی او ځوانه دا وروستۍ خبره مې واوره پام چې کوم چا ته بې موجبه برګ ونه ګوري کیدای سي هغه د کوم شهید پلار ورور کاکا ماما نږدې خپل او یا هم کوم دردمن افغان او مسلمان وي په یاد ولره
دا ولس ډیر میړنی ولس دی، مومن ملت دی، 40 کلونو جګړو خورا ځپلی، ستړی دی، وږی، بې سرپناه دی، بې یار او مددګاره دی. هیڅوک یې په خپل هیواد کې دمې ته نه پرېږدي. د الله په خاطر یې ډېر خیال وساته. پر سر یې لاس ور تېر کړه، اوښکې یې پاکې کړه. لالیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړه چې په امن او جګړو کې له دوستانو او غلیمانو سره چلند څه ډول و. او دا هم در سره یاداشت کړه، هغه یې یو ذات دی چې پر یوه حالت وي او پاچهي یې تل تر تله وي، نو تل به دا حالت نه وي. په ډېر دقت او ورورولۍ به ګزاره کوي. که څوک کوم سالم نقد، نیوکه یا اعتراض کوي، نو ته سږمو ته هوا مه ورکوه، بلکې په سړه سینه یې واوره او ستا پر کړنو اعتراض پر اسلام اعتراض مه ګڼه. په پای کې زړګیه ستا د کامیابۍ او سرلوړۍ لپاره لوی الله ته لاسونه لپه کوم او یوازې ته او ستا همزولي ځوانان زموږ د امید سترګې او راتلونکی مو تر تاسې پورې تړلی دی. وارث د پیغمبر ښکلي تګلاره ساته، دین او وطن او ښکلی صف دی له اغیاره ساته، ځان مستقیم او برابر په حق لاره ساته، دا ابتلا امتحان هوش کړه چې ګوري بزان، کړه نیت صفا در سره مل دی الله در سره، وی به منزل دی آسان در کوم دا اطمینان، وی به منزل دی آسان در کوم دا اطمینان، یې به سرخ رویا آشنا په دې دنیا او عقبا، که په وینا د عبدالله وکړي عمل زلمیا، ای د مرچل زلمیا، که په وینا د عبدالله وکړي عمل زلمیا، ای د مرچل زلمیا، د هدف لار غلطه نکړي ای اتل زلمیا، ای د مرچل زلمیا، د شهید سترګې دی په لار څاري دی پل زلمیا، ای د مرچل زلمیا، د هدف لار غلطه نکړي ای اتل زلمیا، ای د مرچل زلمیا، د شهید سترګې دی په لار څاري دی پل زلمیا، ای د مرچل زلمیا، د شهید سترګې دی په لار څاري دی پل